السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم چې خبرې دوستانو دا سرکاري وړه چې کم ملاویږي دا وړه څنګه دي دا زمونږه د ملګري وړي دي داسې وړه دي چې د خوراک نه دي اخر دا سرکار په مونږه خوري څه لکه دا وړه به داسې زمونږ د ملګري وړي تاسو راځئ دا ویډیو وګورو. سلامونه احترامات د فیسبوک ملګرو روژه ده او مسلمانان په دې کې ډېر په یو بل باندې خفه کېږي نو دا د نیو بادر فلور میل نوشهره روډ 400 وړه دي که نه او د وړو ته لږ وګورئ وایي سرکار د وړو اعلان کړی دی که نه او اے سی صاحب او ډي سی صاحب د الله دواړه په سترګو وړاندې کړي ځکه چې دې کې ونن که خیر یې مونږ ډي سی صاحب له او اے سی صاحب له روژه ماتي کې روټۍ پخوو او دا به وله زه وړم انشاءالله او دا وړه ملګري زه لږ کور ته وړم عادي نه به یو دوه غټې ډوډۍ زه پخوم او ډي سی صاحب لږ روژه ماتي له وړم ورته یم چې والې یار یې ووایه خیراتي وړه ته م ووایه چې تا به کوم هسپتال ته وړو نو صرف به ملګرو دا وړه دي تاسو ورته لږ وګورئ که نه لکه کم از کم د سارو بوره هم ترې نښه ده نو دا د کوم ځای مسلماني ده انتظامیه څه شوه او د انتظامیه په 400 کې کوي څه مړه زه خو یم چې دا خلک دې دا کورسۍ پرېږدي موږ سره داسې نوجوانان شته چې فی سبیل الله به په دې کورسو باندې کښېنو او دونه ډیوټي به وکړي چې کم از کم دا حال به نه فی سبیل الله په ډیوټۍ کې نو دا خلک خو تنخواګانې دي تاسو لږ دې بوجۍ ته م وګورئ او دا سړی به هم ځان سره نوم سره خامخا لیکي د امیر والا الخاج یا خاجي که نه او روژه کې نو خدای دې تباه برباد کړه چې ستا دا خالي نو خدای د دې روژې په خاطر هغه خلک تباه کړي چا چې دا کار کړي مړه دا مسلماني ده ته راشه وګوره څاروي هم نه خوري خدای هم تباه برباد کړه او دې پسې خلک په قطارونو کې تاسو ودروئ بې غیرتو خلکو خدای هم کور او نغرې روان کړه دې روژې په خاطر ډي سی صاحب او اے سی صاحب دا وګوره که دا کار نه ټیک کېږي نو موږ به بل اوس کخیرې په احتجاج روزو هم ستا دفتر له به راځو انشاءالله خو تا باندې موږ د دې وړو بېګارې کخیرې ډوډۍ خورو ته بیا خورې د موږ مخکې